د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او مینا ستاسو د خیر اختیا په هیله. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې د خیر اختیا او سلامتیا په هکله د ډاکټر خالد مشورې او لارښوونې اوریدلې وي. زما غوښتنه دا ده، راځئ چې خپل چم او ګاونډ پاک او ښکلی جوړ کړو، څو په دغه ګلبڼ کې زموږ ګلونه ماشومان ښه هوسا ژوند وکړي. راشئ چې هم ځان هم خپل ماشومان عادت کړو چې له پاکو اوبو ګټه واخلي او د اړتیا پر مهال کناراب ته لاړ شي. پاکي او نظافت ته پاملرنه خپل عادت وګرځوو. زه خو وایم چې د کلا په دې کونج کې به ښه وي. د شمس موري په څه خواروي لګیای؟ د خیالي پلاره له دې ځایه داماد ګوټ لوښي کودي او لرګي لرې کوم. نو ولې له دې ځایه لرې کوي؟ خو چې دا ځای اوزګار شي، کناره به دلته ښه راشي، د کور لا کوټو به هم لرې وي. که څنګه ته څه پکې وایې؟ زه څه پکې نه وایم، خو خیالي به یې جوړ نه کي. جوړوي، ما ورته ویلي دي او د پخپل هم د ډاکټر خالد خبرې اوریدلې دي. د ډاکټر خالد خبرې به یې په یوه غوږ اورېدلې وي، په بل به یې ایستلې وي. نه، راته ویل چې کناره به خامخا جوړوم. ښه چې داسې ده بیا خو سمه ده. تصور چې دا ځینې مات لوښي زه ماخوا کړم. نه د شمس پلاره ته به لاس نه وروړې، ته مریض سړی آرام وکړه. چې شمس څه شو؟ لکه چې بیا کوترې الوځوي که څه کوي؟ کوترې نه الوځوي، په خیالي پسې مې لیږلی دی چې راشي د خاورو او تیږو بندوبست یې وکړي. ښه بیا خو دې ښه کړي دي. هغه دي شمس او خیالي هم جوړه راغلل. اوهو نام خدای دې وي، دا ځای خو مو له لوښو کودیو اوزګار کړی دی. وزویه بس دا یو څو ورځې خواري به پکې وکړو، کناره به جوړ شي. مورې د ډاکټر خالد خبرې ټول کلیوالو منلې دي. شمس زویه څنګه یې منلې دي؟ خو ټول کلیوال لګیا دي کنارابونه جوړوي. کلیوال ښه کوي. ډاکټران وایي چې د باندې په پټیو او نورو ځایونو کې حاجت راپکول مرضونه پیدا کوي. پلاره دا خبرې هغه ورځ ډاکټر خالد هم وکړې. خیالي زویه زه خو مریض یم، اوس ته تکړه شه چې زرې جوړ کړې. پلاره ستا په ځای موږ د خیالي لالا سره کار کوو. برکت شي شمسه زویه، بې تا دې نه شمه. مورې ته اوس دې خوښه، دا غټ غټ لرګي به زه یوسم، د کلا دا کونج به موزګار شي. ښه ده زویه، په دې غټو غټو لرګیو زما وس نه رسېده. بس وایم ما ته یې پرېږده، په یوه شیبه کې به یې لرې کړم. یاره خیالي زویه چې داسې وکړه که ملا ورته وتړي، داسې یو بوله چې په څو ورځو کې به یې جوړ کړي. د شیرزمان پلاره د حجرې نه رالې که د بهر نه؟ له حجرې نه نه یم راغلی، د باندې په ځمکو او باغونو ګرځېدم. لکه چې حجرې ته مولوي واسع راغلی دی، له تا سره څه کار دی؟ ښه ده زه به هم حجرې ته ورشم، پوښتنه به ترې وکړم چې څه کار دی. سمه ده. اوهو دا خو مولوي صاحب واسع زموږ حجرې ته راغلی دی. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ملک صاحب اصغر خان ښه ده چې را پیدا شوې. کور دې ودان مولوي صاحب، هر کله راشئ. بس نو د کلي کور په خدمت کې ستړی یم. خدای دې خیر درکړي ملک صاحب، د ولس خدمت د خدای خدمت ده. انشاءالله چې الله تعالی به یې بدله درکړي. انشاءالله په خوله دې برکت شه مولوي صاحب. ودې نه ویل چې موږ غریبان دې څنګه په یاد شولو؟ خیرت خو به وي. څه وایم ملک صاحب، یوه خبره مې راوړې ده. ما ویل د خوشحال خیلو کلي خلکو کلي ته سړک ور تېر که. اوس نو ماشاءالله د کلي خلک ډېر آرام او آسوده دي. ما ویل ستا څه نظر دی که موږ او تاسې هم خپل کلي ته سړک ور تېر کړو؟ یاره مولوي صاحب
وایم امتل خدای اورېدلی دی چې کارغه د زر کې تګ کوو خپل یې هیر شو. هسې نه چې د نورو خلکو د تجربو په عملي کولو کې ځان خراب کو. د سړک جوړول خو څه اسانه کار نه دی. ملک صاحب دا منم چې هیڅ کار اسانه نه دی. که زحمت ونه باسو نو راحت نشته. ښه مولوي صاحب خیر، دا به در سره ومنم چې هیڅ کار ناممکن نه دی، خو ته اوس دا ووایه چې په دې سړک جوړولو کې څه غوړه مړۍ شته او که نه؟ دا ته څه وایې ملک صاحب؟ غوړه مړۍ څه ته وایي؟ صحیح پې پوه نه شوم په خبره دی. مولوي صاحب مقصد مې دا دی چې د سړک جوړول خو غټ کار دی، او بله دا چې دا سړک خو په تش لاس نه جوړېږي، څه پیسې مو دره کړي دي او که نه؟ نه پیسې به له کومه کو او له چا به یې واخلو؟ ولس ځان ته حیران ده ملک صاحب. او دا سړک خو نه کومه موسسه جوړوي چې پیسې پکې وي او نه کوم سوداګر. نه نو مولوي صاحب ته څه وایې چې موږ به څنګه په کلي کې سړک جوړ کړو؟ دا کارونه بې پیسو نه کېږي مولوي صاحب. نن سبا څوک تشه خبرې هم بې پیسو نه کوي. لکه څنګه چې د خوشحال خیلو کلي خلکو جوړ کړه هماغسې به یې موږ هم جوړ کړو. ولې موږ له هغو نه کم یو؟ موږ هم هر څه لرو، یوازې لږ همت پکار دی ملک صاحب. د خوشحال خیلو کلي خلکو څنګه جوړ کړو؟ زه خو نه یم خبر. هغوی د سړک جوړولو لپاره شرونه وکړه، ښځو، نارینه وو، ځوانانو او زړو ټولو پکې برخه واخیسته او تر کلي یې سړک تیر کړه. اوس موټر پاس عین کلي ته ورخیږي. یاره مولوي صاحب له دې غوړې ښاروانه به تیر شو، هسې خوشې لانجې به پکې پیدا شي. ملک صاحب خوشې خنډ پکې مه جوړوه، څه لانجې به پکې پیدا شي؟ دا خو د ټول ولس د هوساینې لپاره جوړوو، زه او ته خو څه ځان ته نه جوړوو. ګوره مولوي صاحب ما ته خپل خلک معلوم دي، بیا به ورسره لاس او ګریوان یو. څوک به وایي چې زما ځمکه پکې ځي، زه سړک مړک نه غواړم، څوک به وایي چې زه پکې کار نه کوم. ملک صاحب داسې نه ده چې ته وایې، وایي د ولس زور د خدای زور دی، چې ولس را سره وي د هیڅ شي غم به نه کوو. یاره مولوي صاحب تاسو د سړک څه لیدل دي؟ سړک یې لا څه وي، تر اوسه مو چې نه درلود څه وشول؟ وا ملک صاحب نور به نو څه کېږي؟ مریضان په کټونو کې تو عمومي سړک وړو، سودا په خرو کلي ته راوړو، خام او ښادۍ کې مو څومره په عذاب یو. مولوي صاحب ګمان مې نه کېږي چې دا وړی به شړی شي. راځه له دې خبرو تیر شه، تر اوسه مو چې څنګه ژوند کړی دی همداسې به روان یو. وایي یتیم په ژړا پوخ وي. یاره ملک صاحب ما خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، نور نو ستا خپله خوښه ده. ښه نو ملک صاحب زه به ستا په اجازه درنه لاړ شم. نه مولوي صاحب چېرته ځې؟ روژه ماتی به د ما سره وکړي بیا به لاړ شي. نه کور دې ودان ملک صاحب، تر روژه ماتې ډېر وخت ده. واه دا مینې لونګینې وریجې خو ډېرې ښې پخې شوي دي. واه دا سره ممیز پکې څومره ښکلې ښکاري. یاره ما ته مصیبته سمې شه لونګینې دې پخ کړي دي. د شالونګین دپاره بایده دي وریجې هم شالونګینې پخې شي. ما ته مصیبته چې دا کوروا به څنګه راغلی وي؟ مزه به یې په روژه ماتې کې وګورو، خو له رنګه ښکاري چې خوندوره به وي. کاسې او نور لوښي دې ووینځل؟ او پاک صفا مې مینځلي، بې غمه اوسئ. ښه چې داسې ده ته به اوس یو کار وکړې. وای احمد خانه څه وکړم؟ د لاسونو اوبه سره له صابون تیارې کړه. وایم امر دې په دواړو سترګو منظور دی. عاشقه راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، اوس به د ماښام اذان وکړي له خیره. جل جلاله روژه ماته کوي، اذان یې وکړو. کاکا خوشحاله ته وی توبه خدایه خوله مې خطا شوه. ته عاشق لاسونه ونیسئ چې اوبه درته واچوم. سمه ده په عزت اوسې واچوه. ونیسه دا صابون هم در واخله. خیر اسکې خدای دې اجر درکړي. عاشق ته مو اوبه واچوه. عاشقه را وړاندې شه ونیسه. را واچوه خیالي دا صابون هم واخله. چې لاسونه ورته صفا کړه که نه؟ خیر ویسي. عاشقه راځئ دسترخوان ته کښېنئ، ډوډۍ تیاره ده، بسم الله کوي د خیره. راځئ مهرباني را دې خوا کړه دې خوا شه. بسم الله. اخ نام خدای دې وي یاره چې وایم داسې خوندور خواړه ما په ټول عمر کې نه وو خوړلي. مهرباني بسم الله کوي. عاشقه دا نو د اخلاص خواړه دي، خود به خوندور وي.
عاشق الله دا فانتا ورته وایي که مانتا دا خوږې اوبه م ورپسې وغړپوه راځي خوږه سمه ده سمه ده چنار ګوره الحمدلله دا خوږې اوبه خو لا پسې ښې لګېږي وایم دارو دې شه نوش جان دې شاله وای نه توبه خدایه عاشقه خیالي ته غلی شه خوله دې خطا کېږي زه ورته وایم عاشقه څنګه ده ډوډۍ دې په زړه ده که نه شاله ونګینه ده که نه وایم بیخي شاله ونګینه ده ښه نو عاشقه اوس خو به د په زړه کې د خفګان او غصې ګونځه نه وي پاتې له چنارګل خیالي او همت خان سره خو به پخلایې که نه خوشحال کاکا هوښیاران وایي چې زړه ښه شي دعا وشي وایم بیخي ورسره پخلایم بیا به په عمر کې ترې مرور نه شم هو چای به تیار همدلته ایښی وي چې سیف الدین زوی مې راشي ستړی به وي ستوماني به یې پې ورکه شي ټوله ورځ روژه په خوله کار کوي بیبي زبیدې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د سیف الدین پلاره ستړی مه شې ښه ده چې بیبي زبیدې الله دې درد و رنځ نه وساته آمین له تا سره سړیه دلته په دې کټ کې کښېنه ښه ده الله دې اجر درکړي ته صبر چې دا بالښت دې څنګ ته کېږدم نو دمه به دې جوړه شي په عزت اوسې بیبي زبیدې سیف الدین چېرته دی په کور کې دومره وړه نه و چې په سترګه کې واچوه سیف الدین چې روژه ماته کړه په منډه ژرندې ته لاړ چې وړه راوړي غنم یې په څه شي کې یوړه زموږ خو کومه وسیله هم نشته له ګاونډیانو نه یې لاسګاډی پسې راوستی و یاره له ګاونډیانو سره دې خدای پاک ښه وکړي آمین ته صبر مخکې مې چای دم کړی و چې یوه پیاله چای درته واچوم نه نه اوس یې نه څښم چې سیف الدین زوی مې راشي په ګډه به یې بیا وڅښو شکر دی هغه دی سیف الدین زوی مې م راغی اوړه یې په لاسګاډي کې راوړه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زویه ستړی مه شې جنتي شي مورې سیف الدینه زویه په خیر راغلی په عزت شي پلاره زویه دلته په دغه کټ کې راځه دلته راسره کښېنه ښه ده پلاره د سیف الدین مورې اوس نو ما او سیف الدین دواړو ته چای واچوه ته یې هم ځان ته واچوه چې په ګډه چای بیل خوند لري ښه دی دغه د دستي پلاره د خوشحال خیل کلي ته یې پاس ډېر ښه سړک ور تېر کړی دی ارمان چې زموږ کلیوال هم کلي ته سړک را تېر کړي سیف الدین زویه دا خبره مې ملک صاحب اصغر ته ور یاده کړه خو په زړه یې ښه ونه لګېده ولې یاره څه ووایم ویلې چې غوړ خوند پکې نه وي داسې سړک مې نه دی پکار له غوړ شخونده یې مقصد څه مقصد یې دا و چې د ده جب پکې نه ډکېده نور نو د کلي په غم کې نه وه ما هم سوال ځواب سره ونه که ما ویل ورک یې که هسې نه چې زړه یې رانه بد شي درنو دوستانو هیله ده چې تر دې دمه مو ډراما اورېدلې وي زما اوسیدونکي هره ورځ زما یعنی د خپل کلي د ښه جوړولو لپاره هڅې او کوښښونه کوي اوس نو د نورو سیمو خلک د مثال په توګه ما او زما اوسیدونکي یادوي که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټي به لونګ شي تر بیا مو په لوی خدای سپارم د خپل ځان او خپلو کوچنیانو روغتیا ته پام وکړئ د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری